د یونان د لیسبوس ټاپو په زړه کې هیر سوي دغه ځای کې ګڼ شمېر مهاجر تر خاورو لاندې دي. دا هغه مهاجر دي چې اروپا ته د رسېدو په هڅه کې یې په سمندر کې خپل ژوندونونه له لاسه ورکړي دي. کوم قبرونه چې دلته لیدل کېږي دا د رضاکارانو لخوا رغول سوي دي. د مهاجرو پر قبرونو پراته دغه سره ګلونه د هغوی د یاد او د کرامت د احترام سمبول دی. دا ټولو خلکو او موږ ته هم ډیر مهم کار دی ځکه چې دوی ټول د نوو هیلو ژوند او چانس په تلاش کې دلته راغلي ول. داسې یو ځای ته راتګ راته ډیر مهم دی کوم چې په درناوي او له کرامته ډکه توګه طرحه شوی دی. Being far away from my homeland د انسانانو دا ډول برخلیک زما احساسات لمسوي چې له خپل کور او ټاټوبي څخه لرې شوي او بیا یې په یوه لرې هېواد کې خپل ژوندونه له لاسه ورکړي دي. in a distant land far away from your home. د ځمکني درمل په نوم سازمان او نور رضاکاران د ورکېدونکو قبرونو بیا رغونه کوي. هغوی دا کار د هغو مهاجرو د کرامت په درناوي کوي چې نیمګړي ارمانونه یې د ځان سره قبر ته وړي دي. د اکثریت دغو مړه سوو مهاجرو هویت ناڅرګند دی خو پکښې زیات شمېر یې افغانان دي. کابو یوه لسیزه دمخه د یونان د لیسبوس د کاتوتریتوس کلي په دغه ساحه کې د لومړنیو پناه غوښتونکو جسدونه خاورو ته سپارل سوي ول. له ترکیې څخه د خرابو او د سفر لپاره ناوړه زړو کښتیو په مرسته یوناني ټاپوګانو او په دې توګه اروپا ته مهاجر کېدلو هڅو د زیاتو مهاجرو ژوند اخیستی دی. په دغه هڅه کې د نورو ترڅنګ په زرونو افغانانو هم خپل ژوندونونه له لاسه ورکړي دي.